زه غواړم چې د ریاست مالي و حسابي لاسته راوړنې تاسو ته تشریح کړم. 1402 کال کې څومره بودیجه راکړل شوې ده او هغه په څو برخو باندې ویشل شوې ده او هغه څومره مصرف شوې ده او څومره پاتې ده او څومره تر پروسس لاندې ده. موږ ته چې په 1402 کال کې کومه بودیجه د مشرتابه لخوا منظوره شوې ده، هغه بودیجه یو په غټ سر کې په دوه تقسیمه باندې ده. یو عادي ده او انکشافي ده. عادي بودیجه چې ده هغه بیا په دریو کوډو باندې تقسیم ده. یو کوډ 21 ده، بل 22 ده، بل 25 ده. 21 کوډ کې چې موږ ته څومره بودیجه راکړل شوې ده هغه عبارت ده له 1 میلیارد 85 میلیونه 58,240 روپۍ دي. او له دې جنې چې څومره اندازه مصرف شوې ده 383 میلیونه 456,490 روپۍ د دغې بودیجې د 21 کوډ له معاشاتو جنې مصرف شوې ده. باقي مانده په دې کوډ کې چې ده هغه 201 میلیونه 602,146 په 21 کوډ کې باقي مانده پاتې ده. او په 22 کوډ کې چې موږ ته څومره بودیجه راکړل شوې ده په 1402 کال کې هغه 292 میلیونه 113,922 روپۍ دي. او د هغو جنې چې مصرف شوې ده هغه 42 میلیونه 618,540 روپۍ مصرف شوې ده. باقي مانده په 22 کوډ کې چې پاتې ده هغه 239 میلیونه 492,300 روپۍ دي چې مصرف یې 14.8 ته رسیږي. او په 25 کوډ کې چې موږ ته ده هغه 5 میلیونه دي چې فلحال څومره مصرف شوي نه دي، انشاءالله په جریان دی هغه کې دي چې مصرف سي. او بله موږ ته چې د انکشافي بودیجه ده هغه 19 میلیونه 102,800 روپۍ موږ ته په انکشافي بودیجه کې راکړل شوي دي چې هغه هم فلحال 1,103,300 روپۍ مصرف شوې ده. او 18 میلیونه 995,910 روپۍ پاتې ده چې فیصدي 6.14 ته رسیږي. نو په مجموع کې چې موږ ته څومره بودیجه راکړل شوې ده هغه 1 میلیارد 401 میلیونه 321,922 روپۍ ده. مجموعه موږ ته په 1402 کال کې دغه بودیجه راکړل شوې ده. د دې مجموعه بودیجه چې مجموعه مصرف شوې ده 420 میلیونه 218,903 روپۍ مصرف شوې ده. او باقي مجموعه بودیجه چې پاتې ده هغه 928 میلیونه 114,915 چې مجموعه د مصرف فیصدي 10.4 ته رسیږي.